سلامونه نیکې هیلې درنو لیدونکو هیله من یم چې روغ جوړ او د عافیت جامې به پر تن لرئ. دا د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ ده او تاسو یې د بلبل یوټیوب چینل څخه ننداره کوئ. موږ یو ځل بیا د ښکلې ولسوالۍ ته په سفر راغلي یو او دلته به له دغه ښکلاو څخه خوند اخلو او ترڅنګ کوشش به مو دا وي چې د دې ځای ښایسته کلیپونه تر تاسو ننداره کړو. ممکن پوښتنه تاسو ته پیدا شي چې زموږ سفرونه تر دولت شاه ولې زیات وي. دولت شاه اوس مهال په یو سرسبز موسم کې قرار لري. هوا دلته ډېره بېسارې ځانګړې او خوندوره ده او د دې ترڅنګ چهارمغز او جوار هم بیخي کاملا پاخه شوي او همدا یې د میلو د سیزن وخت دی. وروسته له دې بیا نو هوا یخېږي او دلته راتګ لږ څه ستونزمن کېږي، ځکه موږ د دولت شاه سفرونه لږ څه زیات دي. زه د دې ځای ولسونو سره خبرې اترې کوو او ښکلاوې تر تاسو ننداره کوو. له موږ سره پاتې شئ. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته یادونه وکوله، دا د دولت شاه ولسوالۍ ده او دلته د ماشومان لګیا دي چهارمغز کې. دا یوه سیمه ییزه لوبه ده چې د څو کسانو یاده کېدو څخه وروسته ترتیب کېږي. تاسو وینئ چې لومړی دوی چهارمغز کېښودل او اوس د هغه ځای څخه یو چهارمغز غورځوي په چهارمغز راولي. هر سړی خپل یو نوبت لري. که چیرې دوی هر کس وکولی شو چې دا چهارمغز د هغې ځای څخه وولي او چهارمغز یې په دې دایره کې پاتې شو، نو وروسته له هغې بیا دوی کولی شي چې نور راونډونه هم لاړ شي او بیا چهارمغز ولي. د چهارمغز د ګټلو سیسټم داسې ده چې دوی باید دا چهارمغز د دایرې څخه وباسي. هر چا چې چهارمغز د دایرې څخه وویسته نو هغه ګټونکی ده او بیا به د نورو چهارمغزو د ویشتلو لپاره کوشش کوي. ها دا چې ګورو چې څوک بریالی کېږي نو دا به وخت ونیسي. هر یو تاسو ولیده چې چهارمغز ووته خط نه باندې ووته بېرته راغی. نه ویې نه منه ورسره ویې نه منه. نو دا محلي لوبه ده، دې کې درغلي نشته که نه. او تاسو ولید چې دا هماغه ځای نه یې چهارمغز وویشته او د باندې لاړ. اوس نو دا نور حرکت نور راونډونه لري، په دې نه دا ولي تر هغې چې دا مس شوی نه وي. وینئ چې په شس دلته ورته ویل کېږي په عامیانه توګه. درې چهارمغزه ده اوس وګټه. نوم دې څه دی؟ وسیم ګل. وسیم ګله څنګه یې؟ څو دانې چهارمغز ایښي وو دلته؟ شپږ دانې. شپږ تا ایښي وو؟ شپږ د شپږ هغه څو دانې دې ګټلي؟ ما شل دانې دي. اول در سره څه وو؟ اول ما سره لس دانې. لس دانې لس دې ګټلي. اوس ته تګړه یې که دوی تګړه دي؟ تاسو کې تګړه څوک ده؟ خبر نه یم. ښه دوی کې ما ته تګړه دا وړکی ښکاري. درنو لیدونکو، دا د دولت شاه ولسوالۍ ته نږدې د دولت شاه په نوم کلی ده او خوشبختانه دلته یو ځوان سره مخ شو. له ده سره به د دې سیمې په هکله ځینې خبرې اترې وکړو. سلامونه ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، روژ جوړې په خیر یې؟ ډېر مننه. نوم مبارک دې څه دی؟ اجاز الحق امیري. اجاز الحق امیري، ډېر ښه. د دې کلي نوم څه دی او دا کوم ځای ده؟ دولت شاه، خاص دولت شاه. خاص ده ولسوالۍ دولت شاه او کلی خاص دولت شاه په نوم ده. ډېر ښه. ویلی شي دلته ځوان نسل کوم کارونه کوي؟ مکتب وایي، مهاجرت ته ځي. دلته کوم کاروبار روزګار ژوند زندګي د ځوانانو څنګه ده؟ والله ښه دی، شکر دی. څوک تعلیم کوي، بعضې ځوانان لکه چاته وظیفه پیدا شوې وظیفې کوي، خپله ژوند مخې ته وړي او زیاتر کسان ایران ته ځي. دغه زندګي. خپله د مکتب لوستی؟ شکر دی. څوم صنف پورې د مکتب لوستی؟ 14 پورې. ماشاءالله. کومه پوهنځۍ دې لوستې؟ ساختمان انجینري. په لغمان کې بل ځای کې؟ لغمان کثیر رشتوي، مرکزي کثیر رشتوي نه فارغ. ډېر ښه. زما مسلک یې زه هم کثیر رشتوي نه فارغ یم، په کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه. راته ویلی شي چې سیلبینان ډېر زیات دولت شاه ته راځي او د ولسوالۍ څخه لیدنه کوي. دلته تاسو هم دغه خلک وینئ؟ هو بالکل.
زرګونه کسان راځي چې سیلبینان دلته راځي بره پل دی تنګي ولسوالۍ لاندې هلته چکر ته راځي ډېر مشهور ځای چې دلته خلک راځي او هغې څخه ډېره لیدنه کوي کوم ځای ده هغه تنګي پل دی دا بره چې کوم پل دی بله بره چې پل دی تنګي پل صحیح ده اوس فلحال دلته موسم څه دی د کښت او زراعت په هکله که موږ وینو جوار دي خو شیره شوي نه دي پاخه نه دي دا چهارمغز داسې کوم موسم د میوې رسېدلی ده هو اوس چهارمغز رسېدلي چهارمغز او غرونو کې جلغوزې دي نو دغه چهارمغز دلته د همدې ولسوالۍ لپاره بس نه کې که نه ډېر د نورو ولسوالیو ته یا مرکز ته خرڅلاو باندې رسېږي هو بالکل خرڅلاو ته ځي لغمان ته ځي داسې نور ولسوالیو ته ځي اوس فلحال د یو من چهارمغز یا 1 کیلو چهارمغز قیمت په دولت شاه کې څو دی یاره یو من چهارمغز کیلو داسې 600 700 داسې بیا وروسته نور هم ګرانېږي او دا چهارمغز هم ډېر ځانګړي خاص چهارمغز دی او بالکل دا چې اوچېږي دا هغومره بیا قیمت پیدا کوي ژوند دلته درته ډېر خوند درکوي که مرکز کې کومه زندګي ډېره ښه ده د ښار زندګي که د کلي د کلي سکون یې که نه کلي کې سکون یې بالکل زموږ خپرونې ته څه شی لرئ څه شی ډالئ چیر ټپه جالبه خاطره څه شی راته ویلی شئ یو ټپې به درته وکړه مهرباني ټپې کوم ټپې مې کار دی یا وړي لیلو زه په ټپو د زړګي غم غلطومه لږه یاري راسره ماشاءالله ډېر ښه ټپې نه په همدې ځای کې خوند کوي که نه چې اوبو شرهاره وي سیند غاړه کې ناست وي آب و هوا ډېره ښکلې ډېره زیاته مننه چې موږ سره د خبرې اترې وکړې که آخر کې تاسو کوم پیغام لرئ زموږ کیمره ستاسو خدمت کې ده اوس ټول ته سلامونه کوم ډېر زیاته مننه چې د دولت شاه ولسوالۍ له مربوطاتو څخه تاسو چمتو شوې وه هیله مند یم د پام وړ به مو ګرځېدلې وي چهارمغز مو ډېره خوړل ځکه د چهارمغزو سیزن دی او دا نه مې ځان سره هم رااخیسته ده نو که د چهارمغزو مینهوال یاست دولت شاه ولسوالۍ مو خدمت کې ده طبیعه ښې چارې